دا یې څه در وکړه چې دا زخم در پکښې جوړ سو؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین کفارو پر ډبرو اور بل کړي او په دا اور کې نوري ډبرې هم کښېښولې، سو دا ډبرې ټکې سرې سوې، داسې وګرځېدلې لکه اور، او بیا یې زما څخه کالي وکشه او تر پښو یې ونیولم، پر دغه ډبرو یې پریستلم او پر کشولم یې. د هغو ډبرو اثر دغه دی چې ویني. پس له هغه څخه چې کفارو و خباب رضی الله تعالی عنه ته دغه عذاب او د اسلام راوړلو سزا ورکړه، خباب رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ډیره درد څخه یې ژړل. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف تر پوښو لاندې او د کعبه شریف په دیواله پورې مشتی وو. خباب رضی الله تعالی عنه ورته کښینستی او ویل یا رسول الله قریش ډیر عذاب راکړي او ډیر یې آزار کړو. خپل ملای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ښکارا کړ چې دغه حال مې دی او دغه را سره وکړ. تر دغه نو زیات عذاب څونه او چی شوی؟ ایا ته و الله جل جلاله ته دعا نکوي؟ ایا ته د الله جل جلاله څخه زموږ نصرت نه طلبوي؟ د خباب مقصد دا دی چې د مسلمانانو ژر نصر او بری په نصیب سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کښینستی او وی فرمایل یا خباب هغه کسان چې تر تاسو د مخه یو مسلمان نفر به راوستي او غار به وکندي، په دې غار کې به دا مسلمان ودراوه او نور غار به په خاورو ډکې، بیا به د اوسپنې اره د مسلمان پر سر ورکښېښول، پر مابین به ارک دوه حصے به کوي. بل مسلمان به راوستي د اوسپنې تیرې ژمنځ به ورته نیولې وي، دغه نفر غوښي او رګونه به ورژمنځول. بیا هم دغه عذابو هغه خلق د دین څخه نه اړول. یا خباب والله الله جل جلاله به دغه دین پوره او کامیاب کړي، تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضرموت څخه تر صنعا پورې یوازې ځي او بیل یو الله د بل چا څخه به نه بیریږي. صنعا او حضرموت په یمن کې د دوو ښارونو نمونه دي. مگر تاسو تلوار کوئ، نصر، کومک، کامیابی راتلونکي دي، مگر د آزار د قبلولو څخه چاره نشته. دا امتحان دی، صبر غواړي. باید صبر وکړي چې مجاهد د منافق څخه وپیژندل شي، او خامخا باید صابر د بے صبر څخه جلا شي. او خلق بیل الهی امتحان نه پیژندل کیږي او نه معلومیږي. او د الله جل جلاله دغه قول چې فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یعنی خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پریښول سي چې فقط دونه وایي چې موږ ایمان راوړی دي او دوی به امتحان نکړل سي. دغه آیات شریف مقصد دا دی چې خلق دې دا ګمان نه کوي چې فقط دونه وایي چې موږ مسلمانان یو، بس پر دغه به پریښول سي او امتحان دې نکړل سي. یا امتحان ضروری دی. ورونو په ژبه سره د ایمان دعوه کول اسانه کار نه دی. هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلاء او امتحان ته هم تیار سي، ځکه دغه امتحان دی چې صادق او کاذب په معلومیږي. که دغه سي امتحانونه نوي خلق صادق او کاذب نشي سره پیژندلای. او بل هغه څوک چې ډیر عذاب ورکول سوی دی، زنیره رضی الله عنها دون عذاب ورکول سو چې د سترګو دید یې د لاس ورک، یعنی رندس و. نو کفار به ویل چې لات او عزال رنده کړه. څنګه چې دی لات او عزا پریښول او دا د هغو څخه منکر سو، عبادت یې نه کوي، نو هغو رنده کړه. مگر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل برته ورکړه. سترګې بیناس وي چې دا هم یو الهي معجزه او کفار وشرمول سو. او بل هغه څوک چې ډیر عذابونه ورکول سوي دي، یو شذو چې نوم یې نهدیه او یو لور هم ورسره و، دوی دواړو ایمان راوړي او د دوی مالک چې یو شذو و دوی ته عذابونه ورکول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغلی ویل ولی عذاب ورکوي؟ شذ ویل والله دوی بل چا د لارې نه دي استلی بیلتا، قسم په الله هیڅ کله به پرې نشدم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل قسم ما یادو. شذ ویل نو یې راسخرانس. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دواړي رانیولې او آزاد یې کړې. او
او بیا په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع شوه چې قوي او غني مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمان منځاني د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا به آزادول. تعلیم الاسلام خاصتا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه کار سو. هر چیرې چې به ضعیفه مسلمان مریی یا مسلمان منځ ولیده هغه به رانیول او آزاد وکړ. څو چې اوه یا اته نفر یې آزاد کړ. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمان وو ورته وویل زویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوي که قوي نفر آزاد کې کومک پدې وکي د ضعیفه د آزادولو څخه به څه فائدہ واخلي دوی په خپل ضعیفه دي تا ته فائدہ نشي رسولای. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ول پلار زه د دې لپاره نه آزادوم چې زما کومک وکي بلکې زه د الله جل جلاله د لپاره آزادوم. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورة الليل دغه آیاتونه نازل شو چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې لپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي ځان په پاک وما لأحد عنده من نعمة تجزى او د سره د هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې د هغه بدله او عوض ورکوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى خدا د ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا د پاره وي ولسوف يرضى او جرد چې خامخابه دی د الله جل جلاله د طرفه راضي سي. ورونو دغه آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوي دي. دا چې دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا د لپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودي. نو الله جل جلاله فرمایي چې ډېر ژر بدی د الله جل جلاله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقاء راضي سي. خود آیاتو مضمون عام دي. کنن ورځ هم یو څوک بیل خپل شخصي مقصد د الله جل جلاله د رضا د لپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي. ولسوف يرضى دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله د پاره کوي او د هغه تر شای خپل فائدہ نه سنجولې الله جل جلاله به په آخرت کې راضي کی. ورونو د زړه مالک الله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی. نو موږ باید په خپل عملو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو. د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او فائدې په نظر کې ونه نیسو. دا د دې لپاره چې هغه ښه عمل مضایع او عبث نشي. د خیر هر کار مو باید د الله جل جلاله د پاره وي. د هغه مسلمانانو څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او آزار سوي دي یو هم د بني مؤمل یو منځ ده او دې ته چا عذاب ورکاوه؟ عمر ابن الخطاب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه وخت لا نو مسلمان سوی دا کار په خپل خوښه او د ثواب لپاره کاوه ځکه نه دی د دې مالک او نه دا د قوم څخه. کوم وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل کارو څخه فارغ شو نو براغلی دې ته به وهل او عذابونه ورکول او دا به په صبر و تر هغه به وهله چې قوي او جبار عمر بستړی سو نو به ورته ویل چې زه معذرت غواړم چې ستا وهل را څخه پاتې سو او په دې سبب مې پرې شوولې چې زه ستړی سوم کني دا مې خوښه و چې نور دې هم ووهم. هغه مسلمان منځ بورته ویل چې دا هم د الله جل جلاله کار دی چې تاسو ستړي کړی. نو به په دغه ورځ پرې شول او بیا به سبا د دې د وهلو د پاره راغلی او وهل به ورکول. عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو هغه ډیر شدید دشمنو. په ټول قریشو کې د مسلمانانو سخت او شدید دشمنان دغه دوه نفر وو چې یو یې ابو جهل او بل یې عمر ابن الخطاب او دا منځ هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رانیول او آزاد کړ. او مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوش یا غوایی په پوست کې وپیچل بیا به په ګرمي کې پر سره ریګ واچول او په ځینو به د اوسپنې زغره واغستل بیا به پر تودو ډبرو پریستل. ورونو
دغه کسان چې د الله جل جلاله چې به د هر چا په اسلام خبر سو هغه به منع کاوه او عذابونه به ورکول. دا خو درته معلومه ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اولي ورځې څخه و اسلام ته په دعوت شروع وکړه او همیشه به د اسلام اظهار او اسلام ته دعوت کاوه، مګر قریشو د دې کار څخه منع کاوه او څوک یې نه پرېښول چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عزم کړی وو چې همیشه د الله جل جلاله و دین او اسلام ته بلنه وکړي او په هر واسطه سره چې وی اسلام نشر او ښکارا کړي. نو یو ورځ د کعبه شریف سره د قران مجید په ویلو په لوړ आवाज شروع وکړه او وایي قریش بیا د په وهلو شروع وکړه، ډیر سخت او شدید وهل یې ورکړه. سره د دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قریشو د اشراف څخه وو، خو هغه صبر نور ته وکي او دونه یې ووهه چې ویني پر بهیدلې. د سر څخه یې پر مخ او شا دونه ویني راو بهیدې چې مخ یې د سر څخه نه معلومه دي. چا چې ورته وکتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی کڅټ. او یو بل هغه څوک چې د اسلام او دعوت اظهار یې کاوه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه.